چې کله په 2001 نه بعد جنگ ته دا په کیم شکل کې روغای امو تو وجود ریاست څرنګه کنټرول کو امو تو سوچ یې څرنګه کنټرول کو بیا زه تو یو عسکري ټیپکزن تنظیمین یې څرنګه ښه جوړ کړل او زه تو امو تو ذهن یې په دا باندې مجبور کو دا کیمه طریقې وې آیا نن بیا داسې خو نه دي راون څه کله چې دایرو ته اول یې د میش په جرګه کې هر هغه اواز مړ کو چې د هغه نه دته خوف و هر هغه ځوون یې ووي چې اده جواب ویلې قوت یې لوره هر هغه صافي یې مړ کمیشتوس په سترګه ولیدل اول د خوف و چې میشتوس یې په دغه شکل کې کنټرول کړلی کله چې د میشتوس اواز ورک شو د میشتوس د سر سړای ورک شو بیا دا قوم د کوم په حیثیت موت شو ختم شو کله چې ته موت شوې ختم شوې ټوکړې ټوکړې شوې تو د روغونډولې څوک نه وي د تو د سر سړی نه وي بیا دا قوم په سیاسي سطح منتشر شي د اول باقاعده په دغه شکل کې موږ منتشر کړي ټوکړې ټوکړې کړي په خپل تربره بندوم دا فتوا لګوله چې دو منافق وي حالانکه په هغه نه میاشتې مخه په دغه ګرون کې ټي پي سر سره کېلو و ایوب بیا ډېر کلک مسلمانو ته جوړ شو امیر صاحب شو هغه دولت ورسره په د هر چا د هر څه چې وشول دا چا وکړل بیا مو د توپارین د څنګ ملګری د څنګ ورور تربیر مې سابو په متون یې ځون رټ سړی بولو او دای د اسلام د دفاع و او زه منافق و کافر و دا هر څه څرنګه وشول دای په دوې طریقې مو ته ترنوځي اول طریقه دا تشدد چې دای کو دویمه طریقه دای مو تو ذهني منتشر کو ذهني زه تو څرنګه منتشر کیږي دای پروپاګاندا کو د ده سره ټي وي په لوس کې دی د ده سره خبرونه په لوس کې دي د ده سره رسالې په لوس کې دي د ده سره ټیپک په لوس کې دی د ده سره اعلان و جمع هر څه د ده په لوس کې دي دا د پروپاګانډې په ذریعه دا د چې کوم کلي کلي ته موږ ته یوه خبره ورسوله زه تو یې ذهني منتشر کړي موږ په خپل منځ کې نن یقین نشي کولی دا ټول نظام څرنګه بدلیږي نوي جام دی پر میشتو ځوانون په دوې خبرې ډېر کلک نظر سوکي د کلي په حیثیت یې ځکه مرغونډوي یو څوک عسکري ټیپکزن تنظیمینه ته چې څوک درته وایي دا غلط دی دا دروغجن دی دا د تو د سر دشمن دی څوک چې درته وایي چې ټونکي ټیپکزن تنظیم سا جوړ شه دا ځوانونو انکار ځنې کوي چې کوم سړی ویر شي دغه ټول کلي کشر مشر او ورڅی قرآن په لوس کې ویری کور ته ویردرمه چې دا سړی یو دا ته میږ نه پرېږدي دا میږ تو ضرورت دی نن خو دا یو دی سبا غر ګډ شي پنځه نور وستلي وسیل ته دفتر ته خلاصوي بیا خپل تربیر خپل ورور دی ذلیلوي یو میږ د عسکري